سالی وایي پاکستان د طالبانو په وسیله همداسې وږی او بېرهبره افغانستان غوښت. د ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د مرګلو ملتونو لخوا د 23 میلیونو وګړو د سختې لوږې د اعلان په اړه غبرګون ښودلی دی. ښاغلي صالح په خپله ټویټر باندې لیکلي دي چې طالبانو او پاکستاني ملاتړو ته د 23 میلیونو افغانانو لوږه خپله فتح ښکاري. د صالح په وینا پاکستان همداسې افغانستان غوښت چې خلک یې وږي او ادارې بې رهبره وي او دا خوب د طالبانو په وجود کې عملي شوی. له دې سره خوا کې دا مشهور طالب او پاکستان ضد سیاستوال خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د ده په خبره د طالبانو او پاکستان دا ظلم به ډیر دوام نه کوي. د ده په وینا د پاکستان په ملاتړ د طالبانو جوړه شوې اداره دوام نشي کولی، پاشل کیږي او پر ضد به ملي مقاومت زور واخلي. طالبانو د امرالله صالح دغو تورونو ته غبرګون نه دی ښودلی. طالب وایاندویانو په عمومي ډول خپل مخالفین شکست خوړلي ګڼلي او ترې غوښتي دي چې افغانستان ته د عادي ژوند کولو لپاره ستانه شي، خو که څوک یې پر ضد کوم اقدام باندې لاس پورې کړي وبه ځپل شي. نن د کندهار پخوانی امنیه قومندان او د طالبانو په لاس د دې ولایت د وژل شوي مشهورې طالب ضدې څیرې جنرال عبدالرازق ورور تادین خان په ننګرهار ولایت کې د طالبانو لخوا د مخکني نظام د پلویانو زیاتې شوې هدفي وژنو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان د طالبانو په لاس له داسې وژنو سره له ننګرهاریانو څخه د جلال آباد د تاریخي جګړې غچ اخلي. ویل کېږي چې په ننګرهار کې د تادین خان په مشرۍ هم د طالبانو خلاف وسلوال مقاومت پیل شوی. طالبان تورن دي چې د کندهار له نیولو وروسته یې د تادین خان د قوم اڅکزۍ لسګونه مشران او ځوانان له جنرال رازق سره د قومي اړیکې په اساس وژلي، خو دوی دا تورونه رد کړي دي.